دغه د قربانۍ څاروی چې تا دنیا کې حلال کو. حدیث پاک کې راځي امام الانبیاء فرمایي د قیامت په ورځ به یو څاروی د دې کس مخې ته راوستلی شي، د هغې په شا چې کوم ویښتان دي هغه به د سرو زرو په شان باندې پړقېږي، د هغې غاښونه به د یاقوتو په شان باندې وي، ډېر مزېداره سورلی به وي. دا سړی به ورته وي ته څوک یې؟ قسم دی تا نه مخکې مې داسې حسین څوک نه دی کتلی، داسې جمیل مې نه دی کتلی، ته څوک یې؟ هغه قرباني به ورته وي زه ستا هغه قرباني یم چې تا دنیا کې کړې وه، تا دنیا کې د الله د رضا دپاره ذبح کړې وه، زه ستا هغه قرباني یم ما باندې سورېږه چې جنت ته دې بوځما. دا اجر و ثواب الله قیامت کې ما او تاله راکوي چې کله د قیامت سخته ورځ ده، هغه سخته ورځ چې نور را باندې راښکته دی، هر طرف ته نفسي نفسي چغې دي، هر سړی په خپل غم کې دی الله ما سره به څه کېږي. خدا قرباني دومره اجر و ثواب لري. تاله الله سورلي راوستله، په هغه سورلۍ باندې کېناستلې، مزېدار په خوشحالۍ باندې جنت ته روانې. بیا کو غریب د غریبۍ باوجود قرباني وکړه، کو فقر دی د فقر باوجود قرباني وکړه، کو سکال غریبي قرباني دی وکړه. د قربانۍ برکت دا دی الله به دې آینده کال مالداره کړي، الله به آینده کال پیسې او مال او دولت درکړي.